د افغانانو تاریخ دی تور معلوم دی د جلال آباد پر مقام باندې ډاکټر نجیب صاحب دوی ته هغه شکست ورکړی دی چې تاریخ به یاد ساتي 1500 کاله بعد یې نسي راولی خو عزیزانو دا چې نن موږ پر لسو لارو سره تقسیم یو د دې وجه دا ده چې موږ خپل کامي اهداف هیر کړي دي موږ کام شاته کړی دی ذاتي مفادات مې مخته کړي دي موږ به ذاتیات شاته کوو کام به رامخته کوو اجتماعي د کام ګټو ته به ګورو بیا موږ خپل وطن ژغورلی سو نن عزیزانو دا پنجابي استعمار تاسو ته په کوم عزت ګوري د دې یو مثال زه تاسو ته درکومه عزیزانو د خړ کمر واقعه به تاسو ټول اورېدلې وي چې پر 26 مئی باندې په شمالي وزیرستان یو علاقه د خړ کمر هلته پښتنو درنه کړې وه د خپلو جایزو حقوقو دپاره علي وزیر او زموږ د پی ټي ایم ملګري هلته هغه درنې ته روان ول خو عزیزانو د دې ملک فوج په سپینه ورځ باندې د روژې په میاشت کې فایرینګ پر وکړي چې په هغه کې 14 زموږ د پی ټي ایم ځوانان په شهادت ورسېدل 45 زخمیان کړل خو بیا د دې ریاست ظلم ته وګوره د هغه واقعې مقدمه یې هم د علي وزیر او د پی ټي ایم خلاف وکړله او نن 4 کاله پرس ول هغه شهیدانو او هغه زخمیانو ته تر اوسه پورې انصاف نه دی رسېدلی بیا عزیزانو د بابړې د مقامه سې راواخله په لکونو پښتانه یې په دې ملک کې وژلي دي دا د کراچي د پولیسو یو غونډه راو انور 444 پښتانه یې وژلي دي خو د یو پښتانه سره تر اوسه پر انصاف نه دی سوی هغه ټول د انصاف طلبګاره دي خو بیا پر دا تیر 9 مئی باندې چې کوم خلک راوتلي ول په مردان کې د فوجانو مجسمې ړنګې کړلې دوی د هغه فوجانو د پلاستیکي مجسمو ړنګولو په جرم کې په زراو خلک نیولي دي هغه دا وخت په جیلو کې دي او په فوجي عدالتو کې د دوی مقدمې چلیږي یعنی دوی پښتانه ته په دومرې لاندې نظر ګوري چې د یو فوجي پلاستیکي مجسمه هم نن د پښتانه ډېره قدر لري د هغه باس خاص کیږي خو د پښتانه باس خاص نه کیږي نو عزیزانو دا به دوی خامخا کوي که موږ دا رقم چپ پاتولو موږ کامي سیاست نه کوئ او عزیزانو دا دومرې پیاوړي خلک هم نه دي دا دومرې زورور خلک هم نه دي دوی زورور سوي یا پیاوړي سوي په دې وجه دي چې موږ پر 100 لارو تقسیم سوي یو موږ کمزوري سوي یو موږ خپل ځانونه تقسیم کړي دي دوی نه دی پیاوړه چې په کومه ورځ باندې پښتنو فیصله وکړله چې موږ پر خپل وطن باندې سره جرګه کیږو او 2 ټوک موقع په ورته ایږدو چې که په دې وطن کې د سیالۍ ژوند را سره کوې منم دي که نه بیا زما او ستا لارې معلومې دي ته ځه خپل وطن ته موږ دا تاریخي وطن باندې د 15,000 کاله سره پراته یو موږ په خپل وطن مې په خپله جرګه مې په دا پښتانه موږ ډېر ښه ژوند کولی سو دا پیغام راسه غواړي د پښتانه یووالی راسه غواړي چې سار اتفاق ورته وکړو ماښام به دا ټول یا په سیالکوټ یا په ملتان کې ناست دي بیا به دلته ولکه یو هم پاته سي نو عزیزانو زه نور وخت نه اخلمه چونکې زما خپله تعلق د دې کلي سره دی موږ به دلته هر وخت تاسو سره مخاطب یو مجلسونه به کوو پر وطن باندې پر حالاتو باندې زموږ 2 ډېر درانه مشران له وزیرستانه څخه زموږ دې خاورې ته راغلي دي دا زموږ د ټول کلي دپاره د دې ټول علاقې دپاره د افتخار خبره ده نن ما ته داسې محسوسه کېږي چې د ملک سمنګل خان کاسي د ملک عثمان خان کاسي د ملک اسلم خان کاسي روحونه به خوشحاله وي چې نن د دوی پر خاوره باندې داسې غیرتمند پښتانه راغلي دي چې ټول پنجاب یې لړزولی دی ټول د پاکستان فوج یې په منډه کړی دی د دې 2 کسانو مخه نسي نیولی نو زه مزیده وخت دوی ته ورکومه دوی به له تاسو سره مجلسونه کوي دوی به له تاسو سره د کام پر کیسو باندې غږېږي خو عزیزانو دا آخري خبره کومه وطن تر هر څه اول دی نور هر څه د وطن بعد دی نو که د وطن خبره راځي په کار دا دی چې موږ تر هر څه بالاتره ټول دلته سره یو سو پر وطن باندې ننګ وکړو پر خپله خاوره باندې ننګ وکړو چې وطن مو وګټئ بیا د هر چا خپله نظریه مبارک خپل سیاست مبارک
دلته به امن وي دلته به روزګار وي دلته به دهشتګردي نه وي پر دې خاوره پر دې معدنیاتو به زموږ خپل اختیار وي که خدای مکه وطن نه ولو عزیزانو نه تاسو د سیالۍ ژوند کولی سي نه یې موږ کولی سو نه یې دلته هېڅوک کولی سي نو وطن به ژغورو وطن ته دا وخت د خلکو ارادې خرابې دي دلته د چاینا او د امریکې یو ډېر غټ جنګ را روان دی د دې وطن ټول هغه د پنجاب د کرایې پوجان هغه جرنیلان نیم د امریکې دپاره تماشې جوړې کړي دي ډانسونه کوي نیم د چاینا دپاره اتړونه کوي خو موږ دا واضح ورته وایو چې موږ نه امریکا پیژنو نه موږ چاینا پیژنو موږ خپله خاوره پیژنو پر دې خاوره باندې هېڅ ډالري جنګ نه منو پر خپله خاوره باندې امن غواړو او که بیا هم د چا دا خیال وي چې دی به زما دا خاوره لاندې کوي لکه 20 کاله چې په وزیرستان کې اپریشن وکړي نو دا یو میسیج ورکوو چې اوس پر پښتانه خاوره پر پښتونخوا وطن باندې پښتون تحفظ مومنټ رقم تنظیم سته او د ملي مشر رقم رابر سته د چا د پلار ملاقه دا خو